ننګرهار ملي امنیت ریاست کې د یو خبري کنفرانس پر مهال 11 تنه وسلوال مخالفین سولې بهیر سره یو ځای او 10 تنه نیول شوي وسلوال مخالفین انصاف تختونکي او غله رسنیو ته وښودل شول. دغه خبري کنفرانس پر مهال ننګرهار والي حیات الله حیات ملي امنیت رئیس تورن جنرال نظر علي واحدي یو شمېر مسؤلینو او خبريالانو ګډون کړی و. ننګرهار والي حیات الله حیات ویل چې 8 تنه داعش وسلوالو چې په ننګرهار او 3 وسلوالو طالبانو چې په کونړ ولایت کې تخریبي کړنې تر سره کولې سولې بهیر سره د خپل یو شمېر درنو او سپکو وسلو سره یو ځای شول او پر ټولو وسلوالو مخالفین یې غږ وکړ چې سولې بهیر سره یو ځای شي. نن 11 تنه د من مخالفین مسلح مخالفین ورونه چې هغه ناراض او د ملي امنیت او د ولسونو په همکارۍ سره تاسې ولیدل چې دوی د سولې د پروسې سره یو ځای شول او خپلې سلاوې په ځمکه کېښودلې. د یادونې وړ ده چې دغه ورونو ځان سره کافي سلا راوړې ده چې دغه یو ګروپ و په دې کې 8 تنه د داعش په هغه پورې مربوط و او 3 تنه هم د طالبانو په تحریک پورې. د طالبانو د تحریک کسان د کونړ په ولایت کې دوی فعالیت کاوه او د داعش ورونه چې څوک په دې پورې مربوط و هغو د ننګرهار هسکه مینه کې فعالیت کاوه. یو ځل بیا د افغانستان په مسلح مخالفینو غږ کومه چې نور د ورور وژنې نه لاس واخلي او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او د ولسمشر هغه وړاندیز بې قید و شرطه د سولې ته غاړه کیږدي او راشي په ورورولۍ سره افغانستان کې د سیاسي پروسې نه خپل فعالیتونه مخته ویسي او د افغانستان د ولسونو دپاره په سیاسي او ټولنیز ډګر کې خدمت وکړي. سولې بهیر سره یو ځای شوي د وسلوالو طالبانو قماندان عزت الله مشهور په اخلاص او د داعش ډلې مشر شفیق الله مشهور په بدر په خپلو کړنو پښیماني وښوده چې په بېلابېلو سیمو کې تخریبي کړنې ترسره کولې. زما نوم شفیق الله مشهور په بدر د دې بالا ولسوالۍ د اوغوز اوسېدونکی یم. د یو کال نه را په دې خوا ما داعش سره فعالیت کولو. کله چې ما د دوی ظلمونه وحشتونه ولیدل د ملي امنیت سلاکار سره په ټلیفوني رابطه باندې د سولې پروسې سره یو ځای شو. په کونړ کې د 10 کسیزه قومندان و د اسلامي امارت سره او وران کارونه رامن کول او دغه سره کې او د سپینګیري هر څه رامن کول وجل چې زه پوه شوم د بل ملک مظلوم سره بس سولې پروسې او د ملي امنیت سره سولې پروسې سره ځای شو. په همدې حال کې ننګرهار والي حیات الله حیات ویل د ملي امنیت ریاست موظفینو د جلال آباد ښار په ګډون په روداتو خوږیاڼو شیرزاد او غني خیل ولسوالیو کې 15 وسلوال طالبان او یو داعش وسلوال نیولې چې په یادو سیمو کې تخریبي کړنې ترسره کولې. چې ما چې د دوکانداري کوله او په دوکاندارۍ کې بیا چې د طالبان نه تله مبارز راتله موږ ته جهاد دغه کولو جهاد باید وکړو دا وکړو هغه وکړو خو بیا زه ځان سره کړم زه د هغو سره باډیګارډ په صفت ګرځېدم. بیا په هغه په پیل کې چې دی موږ شورونه زکات یې شروع کړل هغه او دی ټولول بیا په هغې باندې چې دی څه وخت بعد یې بیا اسلحه اخیستله بیا اسلحه چې دی بیا راواخېسته په پوسته باندې د محلي پولیسو په پوسته باندې یو برید وکړ. ما فعلا یو دوکان لرو نو دلته به یو کس راتلو نو هغې به ما ته دعوت راکو چې جهاد دی او اسلامي خلافت دی. بیا ما د هغې دعوت قبول کړو نو ما له یې وویل چې ته تا ته زنګ وهمه نو ته به بیا راشي. کله موږ هلته داعشو مرکز ته لاړو نو هلته موږ چې دا زنانه ولیدلې دا ډلې ډلې داعشیان هم ولیدل. جعفر چې طالبانو قومندان دی په نکلخیلو اوس هم فعالیت کوي او ما ته دا 4 میاشتې مخکې ویلي دي چې مثال استخار ته ځي او راځي د ائتلافي قواو چې پورته راتلې موږ ته خبر راکوه. ما خبر ورکړ یو کال مخکې زه مولوي محمد عالم چې د 25 نفري ګروپ مشري کوي د هغه تشویق کړم تر څو طالبانو سره یو ځای شم په شیرزاد ولسوالۍ کې. مولوي محمد عالم د طالبانو 25 نفري ګروپ قومندان دی. ما هم د مولوي محمد عالم خبره قبول کړه او په یو ملک کلاشینکوف مجهز شو. د زیاته کړه چې په جلال آباد ښار کې هغه 3 تنه غله هم نیول شوي چې له هر ټیو څخه به د شپې غلا کېدې. چې د تیرو څو ورځو په جریان کې دو د ښار د مابین نه تقریبا 15 تنه وسلوال طالبان یو تن د داعش پورې مربوط او همدارنګه 3 وسلوال غله نیولي دي د ښار د مربوطاتو نه چې هغه هم تاسو ته به وړاندې شي. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوی همکاري د خپلو امنیتي ارګانونو سره وي انشاءالله لرې به نه وي چې
د جلال آباد په ښار کې د خلکو لپاره په خوندي امنیت راوستلو کې انشاءالله کوټلي ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند. د هټیوالو په استازي احسان الله په نوم یو دکاندار ویل چې له څه مودې راهیسې ترې توکي او پیسې پټېدي چې په کاروبار کې شریکو او کورنۍ غړي ترمنځ جنجالونه او بې باوري رامنځته کړې وه، خو د ملي امنیت موظفینو په هلو ځلو قضیه روښانه او غله ونیول شول. دوی د ملي امنیت موظفینو څخه مننه وکړه چې پیښه په جدي ډول وڅېړله او د قضیې عاملین ونیول. زما نوم سید رحمان دی، د شاه محمد زوی ما، د ګوریک اوسېدونکی ما سره یو هلک بله بیا دې زما شوکت زوی سره لار یوه کړې وه او دوکانونه سره به یې وکاږله، دوه درې ځلې سره یې وکاږلې ده او کوم ځای کې خرڅه کړې ده، پیسې راوړي، شوکت یې ورکړي، شوکت به ما له راکړ، درې ځلې پیسې راکړي. او زه شوکت پرویز او پلار مې دغه یو کیلي وه، دوکان به خلاصوو، مال به م خرڅوو، هغه مال به م چې راوړو پیسې به م په دې درې څلور کسانو تقسیموو. په دې درې میاشتو کې چې زه دوی سره چوکیدار شوی یم هغه شپږ ځله مال به م ترېنه ویستي، درې بوجې څلور بوجې په دې درې میاشتو کې. شوکت چوکیدار دی، یو زه یم او پلار مې چې دی هغه د غونډو چوکیدارانو مشر. د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې هم د بېلابېلو قضیو اړوند نیول شوي مجرمین او مخالفین رسنیو ته ښودل شوي وو.